سلام، وخت مو بخیر. له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد اسحاق رحماني یم. د هیواد د تکواندو ملي لوبغاړي علي اکبر امیري په جنوبي کوریا کې د G2 نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو لومړی تاریخي میډال وګاټه. ښاغلي امیري د کاناډا، قزاقستان، کوریا او نایجیریا د تکواندو لوبغاړو عبدل او سوپو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. رامین امیني یو بل افغان لوبغاړی دی چې په دې ټورنمنټ کې ګډون کړی و چې نن یې خپل جاپاني حریف ته په پرله پسې 2 ګولونو کې ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ورسید. د تکواندو سیالۍ د جنوبي کوریا په چوان ښار کې روانې دي او له 80 هیوادونو څخه 1523 تکواندو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د پنجشیر ولایت په همکارۍ د ورونو کپ تر سرلیک لاندې د 8 ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ په رسمي ډول پیل شوې. د دغه سیالیو د پرانیستلو په مراسمو کې د اولمپیک ملي کمیټې او د سپورټ عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی، محمد یوسف کارګر، رئیسانو، سلاکارانو، ورزشکارانو او د فوټبال مینوالو حضور درلود. په دې ټورنمنټ کې چې 8 ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د کابل، صرافان هرات، د امید غزني د ځوانانو، خانزاده کندهار، اتحاد پنجشیر، اتحاد پروان، بریال خوست او بلخ ولایت لوبډلې برخه لري. د کندهار ولایت د سپورت ریاست او سبا د لوړو زده کړو مؤسسې ترمنځ ورزشکارانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکړې پوکړه لیک لاسلیک کړ. د کندهار ولایت د پوهنتونونو او ښوونځیو د سپورت پراختیا عمومي رئیس اکرام الله اسد وایي د دې هوکړې پر بنسټ سبا پوهنتون، کندهار پوهنتون او د سپورت ریاست ته 50 بورسونه ورکړل شول. د کندهار د سپورت ریاست چارواکي وایي نوموړی به په راتلونکي کې له نورو خصوصي پوهنتونونو سره هم ورته قراردادونه وکړي او هغه ورزشکارانو ته به د لوړو زده کړو زمینه برابره شي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله له زده کړو بې برخې دي. د ننګرهار د ورزش امریت د ځایي دودیزو لوبو د رامنځته کولو په موخه د روداتو ولسوالۍ د جلګې په سیمه کې د غشو ویشتلو سیالۍ ترسره شوې. په یادو سیالیو کې د روداتو څانګې په کچه 80 تن ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې له دې جملې څخه 10 تنو په غوره نمرو سره لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ورزش ریاست د سیمه ییزو کورنیو لوبو د دود د راژوندي کولو په موخه هڅې پیل کړي او په دې وروستیو کې د دغه ریاست یوه پلاوي له اشمېروالیانو سره لیدنه وکړه او د ورزش په برخه کې لازمې لارښوونې وکړې. د افغانستان د سپورت ریاست مشرتابه د موټرسایکل ځغلونکي ورزشکار او ګرځندوی عبدالله میازاده ته ستاینلیک ورکړ. په دې مراسمو کې چې په همدې موخه جوړ شوي و، د اولمپیک او سپورت ملي کمیټې رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایه رئیس داد محمد پایند اختري، رئیسانو، سلاکارانو، ورزشکارانو ګډون کړی و. حقانی د افغانستان ورزشکاران د هیواد سفیران وبلل او له هغوی وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان مثبت انځور وړاندې کړي. عبدالله میازاده 9 ورځې وړاندې د جرمني له مونشن ښار څخه د خپل موټرسایکل په وسیله افغانستان ته خپل سفر پیل کړ. د مراسمو په پای کې د ورزشي ادارې د مشرتابه لخوا چمتو شوی ستاینلیک هم ورکړل شو. دغه راز په دې مراسمو کې د پارکور ورزشکارانو او موټرسایکل سپرو په زړه پورې نندارې وړاندې کړې. د فارس خبري اژانس د راپورټ له مخې عماد رضا د صفحان پخوانی ستوری او د ایران د لیګ مشر اوس د عراق د ځوانانو د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه کار کوي. د عراق له فدراسیون سره د عماد رضا تړون تر 2024 کال پورې د اعتبار وړ دی. د ځوانانو له ملي لوبډلې څخه د دغه پخواني سپاه پاسداران د جلا کېدو په اړه واضح خبرې شوې وې او دغه اوازو ته یې غبرګون وښود. عماد رضا په دې اړه وویل ما د عراق د ځوانانو د ملي لوبډلې د روزونکي سپاهان وړاندیز رد کړ ځکه پوهېدم چې دا زما دنده ده چې خپل ملي ماموریت بشپړ کړم.
فارس خبري اژانس د راپور له مخې د پاریس سینټ جرمین سره د برازیلي ستوري نیمار جونیئر راتلونکی د ناڅرګندتیا سره مخ دی. دغه ستوري په هر صورت بارسلونا ته د راستنېدو پرېکړه کړې. د بارسلونا کلب په خراب اقتصادي وضعیت کې دی او دا وضعیت د نیمار د راستنېدو لپاره لوی خنډ دی. له همدې امله د سعودي عربستان الهلال کلب له وضعیت څخه په ګټه اخیستنه او غواړي دغه ستوری ښکار کړي. سعودي کلب نیمار ته په زړه پورې وړاندیز وکړ او ژمنه یې وکړه چې که هغه د دوی وړاندیز ومني نو هغه کولی شي چې په راتلونکي فصل کې په بارسلونا کې په پور لوبه وکړي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې هری کین چې ټوټنام څخه بایرن مونیخ ته د 100 میلیونو پاونډو په قرارداد استول شوی پرون د خپلې نوې لوبډالې په توبې ازموینو کې ګډون وکړ او بیا یې خپل تړون لاسلیک کړ. د انګلستان کپتان تمه لري چې د شنبې په ورځ خپله لومړنۍ لوبه وکړي. دغه 30 کلن لوبغاړی کولی چې د جرمني سوپر کپ کې د بایرن مونیخ لپاره خپله لومړنۍ لوبه ترسره کړي خو نوملیکنه باید د ماسوخیم لخوا ترسره شي. د بایرن مونیخ مشر روزونکی توماس توچیل پرون اعلان وکړ چې د هری کین ګمارل د کلب تر ټولو لوی لومړیتوب دی.